خب موږ انزرټ کې وکنه نن انزرټ کې کوم شان چې پاتې دی هماغه وای زه ارکیټیکچرل ټمپلیټ یو ټمپلیټ ځان سره خلاص کړ نن غواړو د لینک په اړه زه وروسته خبره درته کوم یو ځل دغه تا پلان راوړم هماغه چې سکن کړی مو دی په پکچر دی چې پکچر څنګه راوړو د پکچر مخ باندې څنګه کار وکړو یو پلان دی هماغه راوړو صحیح ده د پکچر لپاره ګوره هغه ته ځې انزرټ ته ځې صحیح ده انزرټ په انزرټ کې دلته ایمیج دی دا ایمیج ایمیج کلیکای کله چې ایمیج ته لاړې دلته موږ سره ډیسکټاپ باندې یو ایمیج دی هماغه یې تا د پلان ایمیج دی هر چیرې چې ته دا ایمیج پلیس کوې هماغه ځای کې پلیس کوه ګوره زه اوس غواړم همدلته یې پلیس کړم صحیح ده ولې دا ایمیج چې دی که د دې اندازې وګورې اوس بیخي ډېرې دی ښه زه تقریبي اندازه راخلم ته وګوره چې څومره ډېره دی ښه همداسې تقریبي چې راواخلې دې ځای پورې وګورې ان تقریبا 27 متره راځي که نه بیخي ډېر دی څنګه کولی سې چې دغه پلان هغه خپل سکیل چې 3.5 په 6.6 متره کې دا کوټه دی هغه ته یې جوړ کړي د هغه لپاره ګوره سکیل ته راځي یو خبره دی مخکې مونږ چې د کیت فایل راوړی و هغه هلته پن و اونجا پن بود نه او بدونی که آن پن شوه سکیلش تغییر نمیتونستیم که د سکیل تغییر بیاریم باز ایمیج او رقم نمیشه ایمیج که میاری نمیشه ببینیم که این پن میشه یا نمیشه صحیح شاید پن شوه ولی اینه پن شد هیچ تغییر آورده نمیتونیم ولی وقتی که ایمیج بیاریم انزرت کنیم اتومات پین نمیشه مثل که یک فایل کیده میاریم صحیح این باید آن پین باشه که دسکیلش تغییر میاری حالا اینمی پین هستن هیچ او طرف برده نمیشه نه این باید سلکت کنی یو پی بزنی که آن پین شوه پس دسکیل چه رقم جورش میکنی میری اینجا سکیل هستن یا آر ای میزنی یا آر ای انتر میکنی یا سکیل یک دفعه اینمی اندازه میگیری یکمی زومش کنی که دقیق بگیریم سایز اینمی اندازه تا روی اینمی پای 6.6 است یا تا دیوار خب پای تا پای اینمی اینجا کلیک میکنی وقتی که اینمی را کلیک کردی کلیک کردیم حالا اینمی اندازه که حقیقی اونجا در پلان برایت معلوم میشه مثلا او 27 متر بود نه میخوایم 27 متری ما در خود اونمو پلان 6.6 میشه نه ایرا 6600 میتیم به خاطر که یونیتی ما در میلیمتر هستن خب این انتر میکنیم او چیزی که ما میخواستیم پلان ما بیخی صحیح شد اینجا بیارش اینجا پینش کنی پی این انتر کنی که هیچ از جای نره حالا اگر اینمی اندازه ایتان بگیرین از اینجا تقریبی ما یک کلیک میکنیم تاش نمیگیره او اندازه چی میگیریم چرا دستر خودم اندازه خودش دارن چک نکنیم انجینیر سر کدام اندازه؟ اون طرف چپ که هست چند است؟ 3.5 هر یکی که چک کنیم ما سکیل دین ای خوده ما با 6.6 جور کردیم نه حالا میبینیم کلش جور شده ببین مهم نیستن در کجا جور ای که هستن تا اینمی پایا ببین او قدر فرق نداره 2 میلی فرق داره یعنی 2 میلی میانه یعنی اینمی اندازه 6 متر و 62 سانتی است اونجا 6 متر و 6 است حالا اگر اینمی اندازه 35 استنی اینه ببینیش که چند است یعنی اینجا فرق میکنه این که خودش جور کرده او صحیح نیستن اینمی سکل خودی که پنسلی جور کرده ولی صحیح نیستن میبینی 35 اگر ما با اینمی 35 جور میکردیم اینمی 6.6 که هستن صحیح نمی آمد ولی اگر این اندازه ببینیم خب ببینیم اینمی میتر و قدر فرق نداره
ایسته ایسته نه 3 متر و 46 تقریبا 46 میلیونمو پره میکنه. هر چقدر اونما اندازه دقیق باشه و ما اونجا سکیلش خوب جور کنیم میشه، ولی پایش صحیح نیستن. حالی میتونی که دستر اینو میداره طول یک اتاق اگه تقسیم می بسلاش مومی کردیم سکیل چی قسم؟ نه اول سکیل که یک چیز سکیل میکنی یک دفعه اینمی اندازه یخی که اینجا چقدر آمده اونمو اندازه میگیری صحیح؟ او اندازه پس اندازه دیگه که حقیقی چقدر که در پلان هستن اونمو میتی خودش سکیل میشه، خودش پت میشه. پت میشه. اول به او اندازه که با کدام سکیل اینمی عکس آمده در او صفحه که اصلا 27 متر چقدر بود، دوم او اندازه میتی چیزی که حقیقی در اینمی پلان هستند. اینمی وقتی که اینمی کار خلاص کردی دیگه در دیوارا میری، مثلا دیوار هستن دیوارای بیرونیش 35 باشه نه، حالی اینجا در این پروژه ما 35 نداریم، میشه یک پروژه دیگه باز کنی از او بیاری، یک روز برای گفته بودیم نه، یک پروژه ما باز میکنیم که کار زود زود شاسته است. و در این صفحه دیگه یک پروژه پراجکت پر کلاس اینمی خودی پروژه چی که هستن اینجا که کار کردیم اونمو را باز میکن. ای را که باز کردی دمینیج برین اینجا ترانسفر را پیدا کنی. خب ترانسفر پراجکت استاندارد است، پراجکت اینیت است، گلوبال پارامیتر، شیر پارامیتر، اینمی استن فکر میکنیم ما. او که باز کردیم از اونمو چیزایی که اینجا هستن خب اینمی را میاریم کلش هم میاریم ما. یعنی در این پروژه میری، در این پروژه که ربطی دمینیج برین، دمینیج ترانسفر پراجکت استاندارد، از اینمی پروژه کل چیزا که اینجا هستن، شاید دیوارم اینجا سیلکت باشه، خب فیل پیترن است، هر چیز که اینجا سیلکت هستن میبینیم که باز میایم این وال تایپ هستن. خب چیزی که اونجا وال تایپ استفاده شده باز کلش میاد. این رو اوورراید میکنی، اگر نیو آنلی استفاده میکنی ما اوورراید میکنیم. کله چې پلان کار کوي باید سولر انالیسیس هر شی په پام کې ونیسئ. موږ یوازې د دې پلان په اړه خبرې نه کوو چې څنګه موږ کار وکړو، یو عکس څنګه راوړی، پلان جوړ کړئ، همدې په اړه نه. اوس وګوره ښه، که ته دیوالونو ته لاړ سې، دیوال راواخله سیده، هغه ټول دیوالونه دلته باید راغلي. دلته وګوره دا د راغله مونږ باندې دیوالونه 15 نیولي که نه، 15 دلته مونږ سره شته که نه، دا ده 15 دا به ونیسو صحیح ده، اکسټیریر والا دویم منزل سره کنکټ، دلته به فیس اکسټیریر. ډیر ساده زر زر اوس کولی سي چې ته دا ټول پلان جوړ کړې، خو هلته هغه عکس کې سم نه دی جوړ کړی. ښه ګوره یو عکس کې نه ده، په یو لاین نه دی هغه، خیر دی ګوره دا مې یو لاین باندې رانه وینې یو اکسس کې هېڅ نه دی. خو داسې کولی سي چې کار وکړي. نور کار پوه کړم، نور خو کولی سي همداسې دیوالونه دي. ګوره دا دیوال دلته جوړی، دا نور دیوالونه دلته جوړی. اندازه به کولی شو لکه اندازه وروسته هم ته هغه کولی سي، هغه مشکل خو ما میگیم که د استرکچر میریم نه،
یعنی این را سلکت کنین که تی جوین کنین یا میشه این را تریم کنین. خواهی تو پیش برده میتونی اینمی خیلی زود میشه. خب مثلا اگر این را سلکت کنیم مثلا کریت سیمیلر میگیم برایشان. اینه این دیوار ای تو به یک زاویه هم بیار. اینه ای خیر است یک طرفش جور میکنیم باز میرر میکنیم. خب اینه اینجا جورش کنیم از اینجا بگیرش تا اینجا. اینه میره اینه شد دیگه اینه میره اینجا بگیریم. وقتی که ایره جور کردیم ایره سلکت کنین ای هستن ای یکی نمینی ایره بیاین میررش کنی او طرف. اینمی دیوارم میشه که کتی اینمی تریم کنیم دادی سر تریم کو یا منز که دیوال پاته اگه مشکل نشته. مثلا دا سلکت که کریت سیمیلر ورطا وای دا بیخی سنٹر را اخلا سنٹر لائن هم دا که سنٹر تا سلکت کرائی سے دا و سنٹر که دیخوا دلتم یو دیوال دی کنه دست منز کم دلتا دیوال خوا دلتم دست دا دیوال راغلی دلتم خوا دا دیوال دیزی تا راغلی نور خود شای پاتی نسو کنه. اوس منز که دیوالونه چه دی منز که دا کولای سی نوری منگ نده پکار خیر دی روستا با بیرتا اغا کوخه دا اغا چه دی دا کوم عکس مو چې راوړی رایټ کلیک وکړئ هایټ ته لاړ سه الیمنټ چې ښکاره نه سي چې پلان مونږ ته هغه سي که نه دغه منځ کې دیوالونه چې دی دا ټول دا چې دی اوس ته هغه که 15 ښه نه دی که نه دا به زه 22 کم یا 15 22 به کم صحیح ده 22 نیستم صحیح ده هغه کې بیا پلستر هر شی په پام کې نیول سوی دا هغه جوړه ګوره ټول 22 سو ښه دا چې کله 22 سو ام ای انټر که میچ پراپرټیز دا همداسې که صحیح ده که کله دې چې دا خلاص کړه بیرون خو همداسې دی که نه اوس خو دروازې که تا ته معلومیږي خو همغسې دروازې کېږده که نه که نه وي بیرته همغلته دلته لاړ سه دغه عکس سلکټ که رایټ کلیک وکړه ان هاید ورته وایه چې هلته دروازې موږ ته معلوم سي چې چیرې ایښي دي صحیح ده. اوس لاړ سه ډور دروازې باید موږ سره ټول نه پوهېږم چې هلته سلکټ وي که نه. اوس دلته یو ډول دروازه دی نور خو فیملي سره بلد دی چې څنګه راوړل کېږي چې زه همدا یو دروازه راخلم په ټولو کې همدا باغو ګوره یوه دروازه دی ځای کې دی صحیح دی بله دروازه دالته دی یوه دروازه دې ځای کې دی که نه دا ګوره چې کله سپیس ووایه خپله اوړي ده سپیس ووایه خواته اړوئ بیا وروسته هم کولی سئ چې واړوئ بله دروازه دې ځای کې دی دلته یې دروازه نه دی ورکړی اوپننګ دی که نه هغه خیر اوپننګ زه جوړوم ښه دا اوس یوه دروازه دا دی او د دې دروازه دې خوا نه ورکړم دلته دوه دننه خوا نه ښه یوه دروازه دلته یو دیوال موږ نه پاتې دی که نه یو دروازه دې پلونه لري دا ښه دلته موږ سره دیوال نشته ځکه اوس د هغه نه راځي ښه یوه دروازه د دې کوټې دی دلته خو دا ځای ډېر کم پاتې دی ښه نه ځایږي ګوره هغه یې هم راته راکړه
دا دیوال مو لږ غلط جوړ کړی ښه دا سلیکټ که دې خواته راوړه دا دروازه به ته سلیکټ کړې دروازه دې چې سلیکټ کړه خواته یوسه بیا هم نه ځایږي ښه هلته ځای کم دی یا ډېره مو خواته وړی دی خیر دی لږ دې خواته راوړه دروازه دې خواته صحیح ده اوس صحیح سو ښه دا دروازه هم سوه دا دروازه یې ننه خواته خلاصېږي که نه دا دې خواته راوړه دا به ننه خلاصه سي بل شی پاتې سو دلته یو دیوال دی که نه دا به سلیکټ کړې کریټ سیمیلر ورته وایه دې ځای نه سپیس وایي چا خواته واوړي دا دیوال جوړ کړه یو دیوال دلته هم دی که نه دا دیوال هم جوړ کړه اوس ایم ډي دا دواړه سلیکټ که دا راسه میرر سنټر لاین هماغه دواړه دې خواته راغله صحیح ده لږ فرق کوي خیر دی هغه کولی سي ډېر دقیق هم کار وکړي ښه خو دا پنسل باندې چې چا کار کړی ده ډېر کږه وږه دی که نه کوږ وږ دی خیر دی مقصد هغه طریقې سره ځان بلد کړي چې څنګه کېږي نور اوس دا دروازه وګوره ان دې ځای ته را رسېدلې دا دیوال زه لږ دې خواته راوړم هغه دې سره چی میگوید کاتزو میخورد دیوار این دروازه نداره گیلاسی این کیلاس هم دروازه داره ولی دروازه شکور کنید ښځه صحیح ده دا ټریم کومه صحیح ده دغه به ایسته کم ترې و دا ایسته که خالی هست دا صحیح ده یک دروازه اونجا داره انجینر صاحب دیدیم پول اشتباه کرده دا به هم داسې کم صحیح ده میمانخانه است نه این طرف میایه اوس خیر دا الان هغه کوم دا کړکۍ نه کېږي چې وتړی ډېر ساړی راځي والا ابراهیم ساړی راځي اوس وګوره ښه اړتیا نشته چې دا خو چی هستن متناظر هستن ضرور نیستن که اینمی دروازه باز برین هر جای پلیس کنین یعنی ای تو میکنی خب این طرف خب یک دفعه خودتان مطمئن کنی که این طرف دروازه نباشه نه اگر یک جای سلیکت میکنی رایت کلیک اینجا برین ویزیبل این ویو دا این ویو که چقدر دروازه داره کلش سلیکت شد خب دا اینمی ویو کلش سلیکت شد وقتی که سلیکت شد این میرر میری دا این سنتر لاین اون کل دروازه چیزی که این طرف داشتیم اونمو طرف جور شد دروازه این او طرف رفتن سیز تنها اینمیم اوپنینگ است نه این میشه که اوپنینگ بیاریم دور میبینیم اینجا معلوم نمیشه خب نیستن فیمیلی از اینجا هم دیده میتونی خب از اینم اینجا این فیمیلی از دور و خدر زیاد نیستن نه تنها یک رقم دور است خلاص خیر از در دور برین لوت فیمیلی دور اینجا یک اوپنینگ پیدا کنیم دور یعنی نمی اوپنینگ میبریم سیز یک اینجا میمانیم یه بیخی کلان هستن خب میشه که خوردش کنیم دا پراپرتیز برین مجبور هستین 80 بگیریم نی 60 و بیاده نوڑا که کهی صحیح ده وړکه کولی یم صحیح ښه نوم یې بدلوه هر څومره چې نیسئ موږ موخه دا دی چې څنګه کار کېږي ښه نور چې هر رقم پلان جوړ سوی ده شپېته ډېر وړکی راځي خو خیر ولې کولی سئ هر رقم جوړ په یو څنګ دې ننوځي دا که ډېر دې څنګ ته راوړئ بیا الاین نه ګټه واخلئ ښه الاین
داسې بیخي څنګ ته راسه. ښه دا دروازه دې خواته نه دی راغلی که نه؟ نه. دا به میرر کو. ښه cannot place insert outside of. ښه دا ځکه نه پلیس کېږي میرر کې. دا لاین چې دی دې سره موازي نه دی. موازي دی خو هغه دی، یعنی کومه فاصله چې موږ ورکړې دا دروازه دې نه دې خواته وځي، ځکه نه میرر کېږي. ښه یوه فاصله نه دی. اوس که دا فاصله وګورې، اوس دا سنټر وګوره، دا 1.14 1.39 است، نه فرق میکنه، به خاطر اونمو میرر نمیشه. خیر است که میرر نمیشه و اندازه چی شده؟ نه اشتباه شده. یا میشه اینمی را چی کنین؟ ایرم 1.39 کنین، خود اینمی 1.39 این حالی ببین که میشه یا نمیشه. این رقمی او طرف میبری. دا تیم دلتا اوس کار کوي چې دومره. اوس وګوره چې میرر کار کوي که نه کوي. اوس کار وکړه هماغه ځای. دا میرر ورته وایه، دا دې خواته میرر که. دا د نو پلان د خلاص و خاص کړکۍ او شیان پاتې دی. اوس که ته 3D ته لاړ سې زینه شم میشه. خب هر رقم که ما باز دیگه درس پیش میریم که دیگه چیزا بخوانیم. ایره سیو میکنیم برایتان. اینه یک در دسکتاپ سیو میکنیم. بیکاپ یک دانه میگیریم خلاص. ضرور نیست و قدر یک نام برایش میکنیم. سایز اوس چې تاسو 3D ته لاړ سئ، دا د ټول 3D جوړ سوی دی. اوس که غواړئ مثلا دا داسې وګورئ، دا خو سن پات دی، دا سیکشن باکس. دا ریلیستیک دا چې ده سیوسو، یعنی من کولی سو ایمیج باندې هم کار وکړو. صحیح ده. اوس زه بل انزرټ ته ځو، دا به بیخي کلوز کړم. ښه دلته ما یو څه کار کړی دی. ښه سمال پراجکټ باندې یو وړه پروژه مې جوړه کړې ده. د دې لپاره چې دغه زه غواړم دا ټول کارونه نور راټول کړو. که یو لویه پروژه باندې کار کوو ښایي څو میاشتو کې هم خلاص نشیم. در اینمی پروژه خرد کار میکنیم، هم مکانیکال میکنیم تا جایی که میفهمیم. جایی که نمیفهمیدیم او را میمانیم. پلامینگ هم کار میکنیم. دیگه چی هستن؟ مکانیکال، پلامینگ، الکتریکال هم میکنیم. باز میبریم در استراکچر میکنیم. امروز شروع میکنیم. صحیح. یعنی این یک پروژه هستن، یک پروژه خیلی خرد هستن، یک دفتر هستن دیگه. اگر اینجا یک 3D شات ببینید که رندر شده در خود رویت، خب قدر خوب رندر نشده. این اگر در لومین رندر کنیم باز خیلی خوب میشه. در پلان میریم، ما در اینزرت بودیم نه؟ خب در اینزرت ایمیجم خلاص شد. منیج ایمیج زیاد ایمیجا که آورده باشی باز اینجا برایت میای. خب اگر از دیگه پروژه آورده باشی یا اینجا کدام عکسا که هستن، اینمی یک عکس هستن، اینمی دیگه هستن. اگر دیگه ارد میکنی میشه اینمی عکس هم دیگه اینجا بیارین اردش کنین، منیج میکنی دیگه خلاص. خب اینجا میتونین مثل مهندس وره که پایه در نظر بگیرین، پایه ارکیتکچر یا استراکچر
ولی خوب اینمی هستن سعیز مهندسم کار کنه اگر میکنه میتونیم که بگیریم یکی اینجا اونمو تو طور نمونه کار میکنیم در خود ارکیتکچر پایه باز میریم در لینک میریم خب یا ببین اگر بخوایی که کالم کار کنین اینجا میایی در کالم استرکچرال کالم کار میکنی یا ارکیتکچرال اگر ارکیتکچرال باشه تا نبانوما این میره میگیری هر رقم کالم که باز داری میشه لود کنی اینجا یک کالم هستن و خدرچی نیستن چارکنج هستن خوب نیستن ما لود میکنیم خب اگر بخوایی میتونیم کالم بکال کالم خب کالم که اینجا پیدا نکردی برین در خود یو اس در این کالم این کالم اینجا رقم کالم که میخوای نه این میتل کلاد هستن میتل ما نمیخوایم کانکریت هست این مثل چی وری ال ور یا ال شیپ ده ال شیپ لیکل هنده ال شیپ میخوای یا بیخی کلاسیک میخوای اینمی رقم یا اینمی رقم پایا میخوای این رقم هر رقم که شما خوش داری اینو مثلا ما اینمی پایا را میگیریم این پایا هر جایی که میمانی نه اونم اینجا که هستن هایتش ما میخوایم در لیول 2 برسه آقا این دیگه که دیگه دغزای که نه بکی لاند دیزینه نه چیزینا مربان ورسره پټشي دغزای که دی سره او دی سره یا دلته خدل هر ځای کې چې تاسو وغواړئ مثلا دلته کېږده یې میشه الاین باز وکنی الاین کته اینمی دیوار اینه بیخی الاین شده نه بیخی لاکم میشه و این طرف کته اینمی بیخی الاین شود اگر میشه اینه بیرون ببریم منان انجینر سبسایل اگر حالی ده خودی 3D برین اینمی که هستن از چی بیرون هستن از اونمو سلاب هم بیرون هستن و ای از لیول 1 شروع شدنه ولی ما اونجا نیچرال گراوند لیول هم داریم اگر اینجا در بیز لیول بریم اینا نیچرال گراوند هستن اینمی را سلیکت میکنیم بعدی در نیچرال گراوند برسه خب آقا بلم لیول 2 ده کنه ای باید در نیچرال گراوند برسه خب ای میشه نزدیک ببریم ابراهیم مواسی اومانه لما ولی کسلاب دوم را راوته لایده اینمی لاکشه چی کنین این اینجا میبریم یکمی خوبتر مان یوازی دیده لپرشتا سو پیگی مهم نیستن هر رقم یه نسایش خب یه قدر کلان هستن از تعمیر ما یک خب یک مثال از میشه که اینجا کار کنین خب ما نمیخوایم اینمی را دیلیت کردیم سایز اونمو رای خوبتر که استرکچر دیزاینر مثلا در استرکچر که کار میکنه چی رقم باید کار کنه اینمی را ما کلوز میکنیم سایز این پروژه را یا بیخی سیواز میکنیم یک جای دیگه ببین پراجکت پر کلاس هست اینجا یک رایت کلیک میکنیم اینجا برایش میگیم شیر لینک پراجکت برایش میگیم سایز لینک پراجکت این را سیو میکنیم یک 3 کاپ بیکاپ بگیره سایز خب این را کلوز میکنیم با ما یک زنگ هستن او را جواب میتیم سیسی را حالی میخوایم که چه رقم لینک کنیم خب لینک خیلی جالب هستن در رویت و خیلی کار آسان تر میشه میریم در structural template در اینمی میریم این را باز میکنیم سیز وقت که را باز کردی اینمی structural template برین در insert
حالی میریم در لینک ریویت اونمو پروژه‌ای که مهندس کار کرده او را لینک میکنیم که اینمی یک دفعه لینک کنیم باز دوبارهش گپ میزنیم. این وقتی که اونجا رفتین اینجا در لینک پراجکت در اونمو فولدر ما چی داریم؟ اونمو پروژه‌ای که مهندس کار کرده او را داریم. سایز ای را لینک میکنیم. این بر تو اوریجن چیزی که اونمو کوردینات ما بود از مهندسی اونمو را میخوایم که اینجا دایی چی که هستن اونمو بیان. ببین حالی چی را این لینک شد. اینجا اگر ببینین اونمو پروژه اینجا لینک شده. اینجا اگر بریم باید معلوم شود با ما. یک کمی سیتینگ میخواه خیر است. خواهی ما در منزل 2 هستیم بخاطر اونمو معلوم نمید. اگر حالی در 3D برین مکمل نامده چرا؟ یک دفعه باز لینک میکنیم سایز یک چرا نامده نمیکنم. آرش از بیرته ریلود کنم. نمیکنم که چرا صحیح نامده. خویی را کلوز میکنیم بیخی خو شاید کلوز نبوده اینمی به خاطر اونمو نامده یه بیخی کلوز میکنیم. حالی structural template میریم سایز باید بیاین میریم در insert چیشه link revit یک دفعه بریم link project خیر است اگر این نشوه یکی دیگه ببینیم که او چه رقمه سایز اینمی پروژه ببینیم که هیچ رقمه پرمه یا نمه مشکل کجا هستن. میفهمی مشکل کجا هستن؟ این مکمل نامد نه؟ نمیفهم 3D نه میبینی نیمه آمده خیر است مشکلی نیست حتما کدام مشکل است زازینی و خنداس مشکلات دایی میبینیم که دایی میای یا نمیای دایی آمد خیر دو تمپلیت که هست در structural تمپلیت حتما کدام مشکل هستن یا چیزی آپ مانده میای خو حتما یک چیزی مشکل هستن باز میشه که اونمو باز حل کنیم باز ببینیم سایز ولی دایی construction تمپلیت که هستن بیخی مکمل آمد. این اگر در لیولش میری کلی اینمی روپ لیولش میاد در سایت پلانش میری سایت پلانش هستن اونمو کلی چیز آمده. اگر آل اینمی کارا میکنین میری در خود استرکچر میرینی کالم برین اینجا انتخاب کنین
نداری ما از خود استرکچر نه میشه لود کنیم. لود برین در structural کالم. structure کجاست؟ اینه مثلا اینمی کالم، هر کالم که میخوایی خب ما در structural بریم خوب است. تا سوال این است این structural کالم wood concrete این نمیره میگه ایر از تقریبا 35 در 35 جور میکنیم. 35 در 35 35 در 35 کالم نوشته میکنیم برش. اوکی اینمی دیپت است میشه که هایت برایش بگیم. ما در لیول 1 هستیم نه هایت تا لیول 2 برسه هر جایی که میخوای اینمی کالم میشه که اینم اینجا بانی. باز دیگه تغییرات هم آورده میتونی خب که اونجا بیس پوینت بیزش تا کجا برسه یا اینجا بانین وقتی که ماندین ده ایمدی باز الاین کتی اینمی الاین کنیم کتی بیرونش ای دیوار بیرونی که هست کتی اینمی الاین شوال پیس کالم ده کالم ساقه که الاین کی نه مشکل نشته دی سره باید ده اسکور ده کنه وال سنتر لاین وال پیس باید اوسی ولی نکی کالم ده کالم کی اونجا سنتر لاین میگیره خب مشکلی نیستن خب باید الاین سیخه خب زین مشکلات ده خیر آقا جوڑی اینمی کالم چی میکنی؟ الاین میکنی جورش میکنی باید اوسی سنگه نکی کیگی خواه دا سلیکت کیگی نه دا چه ولی نه سلیکت کیگی کلا کلا هم داسی خو اینمی تو کلامه جور کرده میتونی حالی پایده اینمی لینک چی هست ایره سیو میکنیم خو ایره میگیم مثلا construction project اینمی تو یک نمبرش میکنیم. اگر اینمی حالی ایره کلوز کنیم سایز کلش کلوز هستن. کدام پروژه که ما لینک کردیم مثلا اینمی پروژه هستن این لینک هست اینمی پروژه اگر دی هر تغییره که بیاری اونجا اتومات میایم. اینما یک کالم هستن اینمی کالم ها اینمی اینجا میمانیم سایز بیرون این چند کالم اینجا مانده ای را سیو میکنیم سایز سیو کردیم پس پروژه را کلوز میکنیم. ای را که کلوز کردیم اینمی کنسترکشن پروژکت ای که کتی لینک شده نه اینمی را باز میکنیم اون کلش آمده یعنی هر وقت که ای رقم لینک شده اگر مهندس مثلا یک تایلیت هستن ویدش کلان کنه او ده میکانیکال الکتریکال ده کلش اتومات کلش ایدیت میشه. اگر این رقم نشه مثلا یکی در اتوکیت کار کنه دیگه سافتیر باز مجبور است منوال هر چیز تغییر بتن ولی یا خیلی خوب است امروز تا قدر بس است باز اون مشکل ما میبینیم خب که برقم رب که در استرکچرال تمپلیت کار کنیم سه استم امروز جلسه بس پیش دیگه